سلامونه. په نړۍ کې خلک خپل پیسې په بانکونو کې کیدي او بیرته بانک ګټه هم ورکوي. کله مو فکر کړی چې دغه بانکونه خپل څنګه ګټي کوي؟ راځئ چې په دې ویډیو کې پوه شو چې بانکونه څنګه کار کوي او په نړۍ کې څنګه چلیږي. El trabajo mejor pagado de la historia. شاید تاسو فکر وکړئ چې بانک ستاسو پیسې اخلي او په یو صندوق کې درته قلف ساتي، خو دا حقیقت نه لري. دا صرف په فلمونو کې تاسو ته داسې ښایي چې بانک ستاسو پیسې په یو صندوق کې ساتي. که د یو نړیوال بانک مثال راوړو، مثلا یو کس خپل $100 په بانک کې کیدي، د کال په تیریدو سره بانک ورته بیرته $115 ورکوي، یعنی 5% ګټه ورکوي. بانک دغه $100 له ځان سره نه ساتي، بلکې بل مشتری ته یې قرض ورکوي. مثلا مشتری ته قرض ورکوي چې ځان ته موټر واخلي یا کور واخلي او یا په تجارت کې شریک شي، خو بیرته د کال په آخر کې بانک د دغه مشتری نه $110 غواړي، یعنی 10% ګټه کوي. نو کله چې بانک $110 د هغه مشتری نه چې قرض یې ورکړی بیرته واخلي، $115 هغه مشتری ته ورکوي چې پیسې یې ورسره ایښي دي. نو دلته بانک 5% یا په هر سلو کې $15 ګټه کوي. دلته یو سوال پیدا کیږي، مثلا اتل خپل $100 د بانک سره امانت کېښودی په دې نیت چې بل کال د بانک نه $115 واخلي. بانک دغه پیسې میلاد ته قرض ورکړي چې بل کال $110 ترې نه واخلي. اوس اتل ته د پیسو ضرورت پیدا شو او غواړي خپل پیسې د کال څخه مخکې د بانک نه وباسي او ګټې پسې هم نه ګرځي، خو بانک دغه پیسې میلاد ته قرض ورکړي. اوس به بانک څه کوي؟ په داسې حالاتو کې د بانک مدیریت ته لږ څه مشکلات ایجادېږي، خو یوه خبره دا ده چې بانک خو یو یا دوه کسه نه وي، بلکې ډیر زیات کسان وي چې ځینې کسان خپل پیسې ذخیره کوي او ځینې کسان خپل پیسې بیرته وباسي. بانک فقط یو قوي مدیریت ته ضرورت لري چې دا هر څه اداره کړي. لکه څنګه چې مې مخکې ویلې، بانکونه ځان سره پیسې نه ساتي، بلکې نورو مشتریانو ته یې قرض ورکوي. خو دلته د بانکدارۍ یو قانون دی چې بانکونه باید ځان سره 4 نه تر 10% پورې د مشتریانو پیسې وساتي چې په ضروري حالاتو کې ترې څخه ګټه واخلي او نورو مشتریانو ته یې قرض ورنکړي. دغه پیسې چې بانک له ځان سره ساتي دې ته کیش ریزرو ریشیو وایي، چې فیصدي په هر هیواد کې متفاوته ده، خو اکثرا د 4 نه تر 10% پورې وي. په افغانستان کې کیش ریزرو ریشیو د افغانستان بانک لخوا 8% ټاکل شوې ده. دغه فیصدي په مختلفو حالاتو کې هم فرق کوي. مثلا د هیواد سیاسي او اقتصادي حالت په نظر کې نیول کیږي او د افغانستان بانک فیصله کوي چې څومره یې وټاکي. همدغه 8% دي چې بانک د خپل مشتریانو قرض ورکولای شي. مثلا 1000 نفر خپل پیسې په بانک کې اچوي، بانک یې 8% د ځان سره ایساروي. که بل ورځ 10 نفر راشي او وغواړي خپل پیسې وباسي، بانک ورته نه کوي، راسن یې پیسې ورکوي، ځکه بانک 8% د هر مشتری نه ایساري کړي دي. یو سوال ده، که ټول مشتریان په یو دفعي راشي او خپل پیسې د بانک نه وباسي، بیا به څه کیږي؟ اصلا دا کار ډیر نادر دی، خو امکان لري. که موږ خپل هیواد ته وګورو، د سیاسي حالت په تغییر سره هر چا بانک ته منډې وهلې. که چا په $ملیونونو په بانک کې لرل او که چا $100,000 په بانک کې لرلې، هر یو غوښتل چې خپل پیسې د بانک څخه وباسي او نه یې غوښتل چې په بانکونو کې پاتې شي. که د بانک ټول مشتریان خپل پیسې د بانک څخه وباسي، دې حالت کې بانک سقوط کوي، چې په انګلیسي کې ورته بانک رن وایي. د بانکونو د سقوط یوازینی علت دا نه دی چې ټول مشتریان د خپل پیسې د بانک څخه وباسي، بلکې نور علتونه هم موجود دي چې په هغه کې بانکونه سقوط کوي. مثلا بانکونه داسې اشخاصو ته قرض ورکړي چې بیرته ترې اخیستی نشي. ښه مثال یې د کابل بانک دی چې زورواکو ته یې قرضونه ورکړل، خو بیرته یې ترې دغه قرضونه نشول اخیستلی، نو د سقوط لامل یې شو. In a courtroom in central Kabul, the verdicts on 2 of the country's top banking executives found guilty of orchestrating $1 billion fraud. First, the chief executive, Khalilullah Fauzi. To return the amount of $530,988,240 from the date he was arrested and sentenced to 5 years in jail. Then the chairman, Shirkan Fanood. To return $278,573,054 from the date of his house arrest and sentenced to 5 years in jail. Fanood had earlier remonstrated with the court. You have the accounts right.
If I'm lying, this is the place for me to explain. But I'm not lying. My future hangs in the balance today. But the judges weren't swayed. His CEO dismissed the legitimacy. بیا د جوړېدو څخه وروسته د دې بانک نوم تغییر شو او د نوي کابل بانک په نوم ونومول شو. د تحولاتو په وخت کې بانکونه قوانین وضع کوي چې څومره پیسې یو مشتری د بانک څخه ویستلی شي. مثلا د افغانستان د تحولاتو په وخت کې هر شخص $400 په میاشت کې د بانک څخه ویستلی شو. دا د دې د خاطره دي چې د بانک د سقوط مخنیوی وشي او دغه پیسې ټولو مشتریانو ته ورسیږي. تاسو ته شاید سوال پیدا شي چې په افغانستان کې خو د سود یا انټرست خبرې نشته چې مثلا ته پیسې کېدې او تا ته ډېرې پیسې درکړي او یا ته قرض د بانک نه واخلې بیرته ته بانک ته زیاتې پیسې ورکړې. نو د افغانستان بانکونه څنګه ګټې کوي؟ عین شی په ځینې اروپایي هیوادونو کې هم دی چې یا سود نه اخلي او یا په ډېره کمه کچه سود اخلي. مثلا جرمني په داسې هیوادونو کې چې بانکونه سود نه اخلي د خپلو خدماتو فیس بیا اخلي. که څوک وغواړي چې د بانکي سهولتونو نه ګټه پورته کړي باید بانک ته فیس ورکړي. په ټوله نړۍ کې دغه ډول بانکونه له $2 پیسې ترلاسه کوي. یو دا چې د مشتریانو نه فیسونه اخلي. کوم مشتریان چې د دوی د سهولتونو نه استفاده کوي باید بانک ته فیس تحویل کړي. او بله دا چې بانک د مشتریانو پیسې سرمایه‌ګذاري کوي. بانکونه دغه د مشتریانو پیسې په مختلفو شخصي او دولتي تجارتونو کې لګوي او یا پرې سره زر اخلي چې د وخت په تیریدو سره قیمت لوړ شي او یا دغه پیسې په آنلاین مارکیټونو کې مصرفوي چې ګټې پرې وکړي. د وخت په تیریدو سره بانکونه د دغه تجارتونو نه ډېرې زیاتې ګټې کوي چې کولی شي د خپلو مشتریانو پیسې په وخت ورکړي. ډېرې نه د ګټې 10 نه تر 40% پورې د بانک په مصارفو کې حسابېږي. مثلا د دفاترو مصرفونه، د کارمندانو معاشونه او په ټکنالوژي باندې لګښتونه. نورې باقي مانده پیسې د بانک د تجار دي. څومره چې د یو بانک مشتریان ډیر وي په هماغه اندازه په غټو تجارتونو کې شریکېدلی شي. دا یو منطقي خبره هم ده. څومره چې بانک ته پیسې ډیرې راشي په هماغه اندازه زیاته سرمایه‌ګذاري کوي. هر هیواد حد اقل یو دولتي بانک لري چې په افغانستان کې د افغانستان بانک دولتي بانک دی. دغه بانکونه ډیرې ګټې نه کوي ځکه په هر ډول تجارتونو کې نه ورشریکېږي. د دې علت دا دی چې دغه بانکونه ډیر نور مسؤلیتونه هم لري. شخصي بانکونو ته قوانین ټاکي او هغه تجارتونو کې ورشریکېږي چې هدف یې د هیواد ترقي وي او ولس ته خدمت وکړي. دومره ګټو پسې نه ګرځي، فقط د دولت اړتیاوې پوره کوي. خو شخصي بانکونه خپلو ګټو پسې ګرځي او داسې ځایونو کې سرمایه‌ګذاري کوي چې زیاتې پیسې وګټي. ځکه یې عاید د دولتي بانکونو نه لوړ وي خو صلاحیت د دولتي بانکونو زیات دی. دولتي او شخصي بانکونه قوي مدیریت ته ضرورت لري. باید قوي رهبریت ولري چې دغه بانکونه اداره کړي. ځکه ځینې وختونه کوچنۍ تېروتنه د دغه بانکونو د شنډېدو سبب کیږي. خلاصه که په افغانستان کې د جمهوریت 100 کلنې علمي لاسته راوړنې نه وای د مدرسو ملایانو نشو کولی چې په افغانستان کې د اقتصادي بحران مخه ونیسي. په آخر کې باید ووایم چې بانکداري په دغه کوچنۍ ویډیو کې نه خلاصه کیږي بلکې څو کلنو تخصصي زده کړو ته اړتیا لري. مننه، ښې چارې.